ډېر داسې ملګري دي چې هغوی دا شکایت کوي چې زموږ دعاګانې ډېرې وغوښتلې خو زموږ دعاګانې قبولې نه شوې. یو ورځ موږ د دعاګانو باره کې خبرې کولې، نو یو ملګري ډېرې زیاتې دعاګانې موږ ته راکړې چې دا دعا ما ویلې، دا مې ویلې، دا مې ویلې، او د ډېر وخت نه چې زه دعاګانې غواړم خو قبلېږي نه. وجه یې څه ده؟ محترم وروره، دعاګانې صرف په یو طریقه باندې نه قبلېږي څنګه چې موږ فکر کوو چې موږ د یو شی د رب العالمین نه وغواړو او هغه دې موږ له راکړي، نو دا دعا قبلېدل دي. بالکل داسې نه ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دعا دا په 3 قسمه باندې قبلېږي. یو دا چې انسان یو شی د رب العالمین نه وغواړي نو هغه ورته ورکړي، لکه څنګه چې موږ فکر کوو یو دا قسم شو. دویم، کله یو انسان چې د رب العالمین نه یو څه غواړي خو هغه ورته نه ورکوي او د دې بدله چې دی هغه آخرت له ساتي، نو ته چې کومې دعاګانې کوې هغه بې ځای نه ځي، نه، ستا لپاره چې دی په آخرت کې دا ذخیره کیږي. او دریم قسم چې دی هغه داسې دی چې انسان هغه دعاګانې غواړي، کوم شی چې دا غواړي الله رب العالمین ورته هغه ورنکړي، خو د هغې په عوض کې یو لوی مصیبت او یو لوی شر چې دی هغې نه دفع کړي. انسان خو نه دی خبر چې ما سره مخکې څه کیږي. الله رب العالمین حکیم دی او د هغه هره فیصله چې ده هغه د حکمت نه ډکه ده. نو خپلو دعاګانو ته د کله مه غمجن کېږه چې زه ډېرې غواړم نه کېږي، نه، ته نه پوهېږي په کومه کټګرۍ کې ستا دعا قبلېږي. نو همیشه د رب العالمین نه دعاګانې غواړه او کله هم چې دی مایوسه کېږه مه. دعا چې ده د خپله عبادت دی.